ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو دریم پړاو سبا پنجشنبه د لړم 15مه په ترکیه کې پیل شي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د افغان پلای مشري به د استخباراتو لوی رئیس عبدالحق وثیق کوي. ویل کېږي چې په دې خبرو کې به د دواړو هیوادونو د امنیتي او سیاسي اړیکو د ښه والي، د سرحدي همکارۍ او د ترهګرۍ پر ضد د ګډو هڅو په اړه بحث وشي. سرچینې زیاتوي چې له پاکستانه به هم د استخباراتو ادارې رئیس د ISI رئیس عاصم ملک د خپل پلاوي مشري کوي او د دواړو لورو د نظرونو د نږدې کېدو لپاره هڅې روانې دي. مهمې پوښتنې: دا مذاکرات څومره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو کې رول ولوبوي؟ آیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ به اړیکې به له تقابل څخه تعامل ته واوړي؟ عزتمندو لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو په خیر. څېړنې ته ښه راغلاست. د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی د سیاسي چارو شنونکی عزیز ستانکزی صاحب. زه یوسف خان لالا یم. ستانکزی صاحب ستړی مشئ، وخت د بخیر. خپرونه ته هم په خیر راغلی. فکر کوئ کوم مذاکرات چې سبا ترسره کیږي د افغان او پاکستاني لوري ترمنځ څومره اهمیت لري، څومره مهمه دي دا خبرې اترې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هغه مذاکرات چې سبا په ترکیه کې پیلیږي د افغانستان د اسلامي امارت د خوانه د استخباراتو لوی رئیس محترم جناب وثیق صاحب او د پنجاب د نظامی حاکمانو د نظام نه د هغوی د استخباراتو رئیس ته صدا په ادامه د دوحې د مذاکراتو او بیا وروسته دوم پړاو په ترکیه کې 13 پړاو ده شروع کیږي. دا په دې اړه لري چې پاکستانیان څومره خلوص د نیت لري، څومره تهاوت لري، څومره ژمنې لري، او څومره هغه څه قوانین دي د ملل متحد کانونسیونونه دي دوی ورته پابند دي. ولیکن نن په پاکستان کې امنیتي وضعیت بالکل کړکېچن ده. قابل د دې نه ده چې حتی په بحثو کې کوم سر رانیسي، بلوچستان رانیسي، صوبه سرحد رانیسي، سند رانیسي، نن سبا په کراچۍ کې هم شروع سي. نو اقتصادي وضعیت هم د پاکستان په هغه حالت کې ده چې خلک ورځ په ورځ د پنجاب د حاکمانو د لاسه په تنګیږي. وای به تنګایی به جنګایی. سیاسي وضعیت هم په دې شکل ده چې هغه د تحریک انصاف مشر بندي د اسم کسان پنجاب د حکومت نه ناراضه، نور سیاسي ډلې هم چې اکثریت تلړي دي په دې باندې بیروني جاسوسي شبکو باندې د هغوی د هدایت په مطابق هلته دوی د حکومت په مقابل کې عکس العمل ورښیي. اوس د پنجاب نظامی حاکمانو ته دا په کار ده تر هغه پورې د افغانستان پلو ته یا د افغانستان لوري ته ژمنې ورکړي، نه داسې د دوی نه تهود واخلي. موږ خپل تهود پخوا لا ورکړی ده. د افغانستان اسلامي امارت اعلان کړی ده په سل وارې نه زیات چې نه د چا په چارو کې مداخله کوو، نه دلته ډلې روزو چاته، نه همسایګانو په امورو کې موږ ګوتې وهو او نه چاته اجازه ورکوو چې د موږ په امورو کې مداخله وکړي. نن د پنجاب حکومت په پرتګاه د سقوط کې قرار لري. تاسې باور وکړئ چې پاکستان پوځ چې د پنجاب په نامو یې زه یادومه، نه د ټول پاکستان، ځکه هلته مقبوضه افغانستان هم پروت ده نیمایي، دې خواته بلوچستان تر بولانه، هغه توان د دې نه لري چې خپل داخل کې عملیات مهار کړي. نو دی به د افغانستان سره که دا ځل دی ونښته په افغانستان باندې ځمکني یا هوایي عملیات وکړل، پاکستان به ټوټه ټوټه کیږي او پاکستان دې په دې نه نازیږي چې زه بم د اتوم لرم. پاکستان دې په دې نه نازیږي چې زه
پاوز لرم ځکه افغانستان داسې یو هیواد ده چې د سوق الجیشي له لحاظه دغه خلک چې په افغانستان کې شته دي دوی ښه پوهېږي چې څنګه له کومو نقاطو نه استفاده وکړي او دښمن ته څنګه ماته ورکړي هغوی نشي کولی وخت چې ناپلیون نسوی کولی وخت چې چنګیز نسوی کولی وخت چې علاقو خان نسوی کولی څومره وژنې وکړي انګلیسانو نشوی کوي شورویانو دلته جنگ نسوی کولی ځکه دغه اراضي کې صرف افغانان جنگیدلی سي نور یو هیواد هم په دنیا کې په دې اراضي کې د افغانانو سره جنگ نشي کولی نو پاکستان به په دغه توان او قدرت چې اوس لري چې مخ په اضمحلال روانه ده بالکل دا توان نه لري چې په افغانستان باندې د دوی هوایي برید کامیاب شي یا ځمکنی برید کامیاب شي یعنی پاکستان ډار شوی ځکه اوس د مذاکراتو میز ته راغلی درست هم له ډاره خبر تیره ده 50 کاله پاکستان په موږ باندې ظالمانه تیری کړی د موږ مشران شهیدان کړي د موږ په خاورې تجاوز کړی دغه اوس تاسو دا پوستې وګورئ د ګوشتې ولسوالي مخصوصا څومره د پوستې وړاندې راغلي دي په دې جمهوریت کې چې امریکایان هم دلته راپراته وو اما تاسو اوس وینئ چې د افغانستان د اسلامي امارت جنګیالي کله چې هغوی برید وکړي په افغانستان باندې څو پوستې د هغوی ونیولې بیرته بیا ورخوشې هم کړې ځکه افغانستان لوري نه غواړي چې چا سره عمدن او قصدن جنګ وکړي د چا په امورو کې مداخله وکړي او د چا دښمنانو ته تجهیزات برابر کړي دا پاکستان ده چې زموږ په امورو کې اوس هم مداخله کوي داعش راته روزي د ما هغه فراری وطن فروش خلک چې پاکستان حکومت یې هلته کله کله ورغواړي مجلس ورسره کوي ماته د اسلامي امارت په ضد میډیا په اسلام آباد کې فعاله ساتله ده د حقوق ښځو په نامه یې هلته مجموعې جوړې کړي دي تاسې اوازونه اورئ لکه څوک ستانکزی صاحب د بیلګې تاسې په اسلام آباد کې به ګورئ هلته یو تعداد افغانان ستاسې د پاکستان له خوا نه هغه روزل کېږي هغوی ته پیسې ورکول کېږي د افغانستان د حاکمیت مقابل کې هغوی څه کوي فیسبوکي تبلیغ کوي نور خو څه نشي کولی حریم مې کله کله نقضیه وایي خو زه نور اجازه نه در کومه ما اتیا دانې تیارې فعالې کړي دي چې دا ډېره لوی خبر ده په دغه کم وخت کې نن سبا به زه له ډېر لوی هیواد سره قرارداد وکړم د نورو جنګي تیارو د پیشرفته دا به هم لاسته راوړم جیټ تیارې سترګزی صاحب بالکل جنګي تیارې زه به تا ته زه د تا د خپل دفاع دپاره د تا د تجاوز په مقابل کې به زه راکټ تیاره شکنه راکټونه هم پیدا کړم زه به ښه قوي سلاح پیدا کړم زه به دغه پروژې چې اوس جوړوم او منفعه د افغانستان خلکو ته د افغانستان له خلکو نه به معذرت وغواړم ورته وایم چې زه اوس نسم کولی ستاسو ته پروژې جوړې کړم زه به دا پیسې په قوي ترینې اسلحې مصرف کړم خو دا خلک به د افغانستان له مانه په دې خوشحاله سي شپه به وږي تېرې کړي د افغانستان خلک خو د تا ظالم جابر او متجاوز هیواد په مقابل کې به د امارت اسلامي شاته کلک ودرېږي سر و مال به تر قربان کی تر هغه پورې ستا جانی دښمن ته شکست ورکي او مفتزیانه شکست به دا ور درکي او پاکستان به په څو ټوټو تقسیم سي که چیرته ته په دې مذاکراتو کې ماته تهود رانه کړي درست که پاکستان بیا برید وکړي د بیلګې په توګه که بیا برید وکړي دوی به له څه سره مخ شي دلته زه فکر کوم چې برید ته به دومره وخت پاتې نشي د پاکستان وضعیت چې زه اوس وینم بالکل خرابه ده هغه د بام په څوکه چې را رسېدلی یو شمال ته ضرورت لري چې له بامه راولویږي دغه حالت ته رسېدلی هغه یې له خپل داخلي جنجالونو نه خلاص شي بیا له هغې نه تر له صوبې سرحده څنګه راتېرېږي دې خواته
بیا له بلوچستان څنګه لغه زلمۍ نه راتېږي دلته هوایي بمبارد به وکړي هغه تاثیر نه کوي د افغانستان په خلکو نه د افغانستان څومره به وکړي هوایي بمبارد دغه په ورځ کې لس ځلې افغانستان بمبارد کړي موږ 15 کاله بمبارد په موږ سوی ده د موږ کورونه نړېدلي د موږ بچي مړه سوي هر کور کې چې وګوري یو شهید ورکول سوی ده د دې خاورې په سر هر طالب ځوان چې وګوري د آزاد فامیل خپل لاس ورکړي کورونه ورکړي زامن خپل د دې خاورې لپاره د شهادت مقام ته ورلېږلي دي څوک به د خپل زړه ټوټه د شهادت مقام ته ورلېږي د خاورې په سر باندې مثلا دغه د موږ د اسلامي امارت معظم رهبر امیر المؤمنین خپل زوی شهادت ته نه ده ورکړی نه د سترګې نه دي پتورې کړي نه د لګړې د خاورې په خاطر لګړې ده که قدرت په خاطر لګړې په هغه وخت کې امریکایانو په میلیارډونو ډالر ورکول سه سالا کې د جنگ مکوي قدرت ټول د افغانستان ورکو اما هغه نه مانه ویل چې موږ همدغه سه په زور تاسو راغلي تاسو په زور موږ شروع بیا موږ په یو سه افغانان خپل منځ کې بیا موږ جوړیږو نو کله چې سړی دومره په خپل وطن باندې په خپل دین باندې په خپل آیین باندې منن وي ولاړ وي نو دا پاکستان چې شي دا ورته موږ پاکستان کله موږ سره جنگ وکي څه هدف لري پاکستان موږ هدف لرو مخ دغه په مقابل کې دفاع کوي د اسلامي کلمې په ویل سره ورننوزو ټول پاکستان پر ټیکا ټیکا مننه بحث دوام ورکړو سویلاند دمه عزتمند لیدونکو لاند د ملرو بیرته راګرځو د خبرونه دوام ته راغلاست مهرباني ستاسو زسه د موږ هدف د کلمت لا اله الا الله د خپل وطن د ژغورنې د خپل خلکو د حفاظت او د دې غمزپلي مملکت ایواد سه 15 کاله په د باندې ماتم د دې لپاره ده چې آخرین تجاوز به د پاکستان موږ داسې وتمبو چې د پاکستان لاس په به په مات څه کدی په دې مذاکراتو کې تعهدات ورنکي افغانستان لوري ته او نه وایي چې نور د تا په امور کې مداخله نه کوم نور داعش نه درته تربیه کوم نور مخدره مواد ل خپل ایواد نه صادروم د تا په نامو چې دنیا ته وایي چې مخدره مواد خو د افغانستان نه ځي د تا نه د تی صادره افغانستان له کومې خوا نه ځي او ته به د ما مخالفین نور نه راغواړې میزونه به نه ورته جوړې د ماته د پاره د سی پروپاګاندا میډیا ویل ته خلاص کړي هغه به ټوله بندې د ما هغه تعداد سه الته مخالفین دي ټول به را شړې نو څه ته وای ترهګر دغه د ترهګر معنا څه ده دغه ترهګر د خپل پاکستان معنا کی زه خورته وایم چې هغه ډلې سه مخرب ډلې دی میرا لګه دا باز خلک سه وای سه ترهګر یا مثلا وای سی افراطیون یا یو څه یا بل څه نمونه سره پیخي دي هغه نمونه ټول دوی خپل جوړ کړي دوی پیخي افغانان هغه ته مخرب ډلې وای داعش مخرب ډله ده د افغانستان د خلکو د وژنو لپاره د افغانستان د منځنۍ اسیا لپاره د تخریب لپاره دغه ډلې د ستیر علیږي او پیسې د مخېستې د لوی قدرت نه هغه پیسې د مصرف کړي اوس په نیمایي کې پروژه پاتې ده د خویر علیږي نه سي دلته استخبارات نسی او د موږ امنیتي ځواکونه زپي یا سکوي یا برته شړی اخواته نور خو مخکې هم ویلي مخالفین او د دې کسانو نو بل اخره هغه همیشه د خپل بام واوره د موږ په بام را چول ده اوس هم زه فکر کوم که سبا ته دغه مذاکرات کیږي پاکستاني لوري به په ډېر سپین سترګۍ سره په ډېر وقاحت سره به هغه د موږ هغه د آیت مشري ته وایي چې د افغانستان ماته ټي ټي پی راځي تاسو هغه ته اسلحه ورکوي تاسو هغه ته جای ورکړي د خپل بانه نه لري خو هم دغه بانه ده حالان کې ټي ټي پی خپل اسلحه له پاکستان نه تامینوي بل ټي ټي پی
خپل هلته ډېر ښه ځایونه په صوبې سره ستانکزی صاحب په داسې وخت کې چې مذاکرات به ترسره کېږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ادعا کړې وه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ورته څو ځلې زنګونه وهلي وو البته دا ادعا بیا وروسته د بهرنیو چارو وزارت لخوا رد هم شوه چې په رښتیا داسې څه نه دي ترسره شوي فکر کوئ د پاکستان دا ډول ادعاوې څومره په داسې وخت کې غیر سیاسي غیر ډیپلوماټیکې کېدلی شي او غیر مسؤلانه ګورئ اوله افغانان ډېر یو ښه خاصیت لري که میلمه کور ته راسي ډېره ښه میلمه پالنه یې کوي او که په کور باندې څوک لوټې تیږې راولي یا زموږ په دې مملکت باندې چې پاکستان تجاوز کوي هم تجاوز هغه وکړي هم دی ټلیفون وکړي خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا خوجا آصف 3 ځلې غوښتنه د ویزې وکړه چې افغانستان ته راسي زموږ د بهرنیو چارو د وزارت مسؤلینو یې د کاغذ د ویزې دغسې ووهه ورته ولې نه کړه نو بیا دا څه ضرورت لري چې موږ د خارجه چارو وزیر هغه ته ټلیفون وکړي دا هغه څه دي چې دوی اوس غواړي چې ځان ته تازه یو مهما جوړ کړي او دنیاوالو ته ورښیي چې دغه د دوی ټلیفون راکړي زه ټلیفون ته جواب نه ورکوم الان کې داسې نه ده دا سرچپه ده که هغوی ټلیفون کړي دوی به جواب نه یې ورکړی که هغوی هیات راولیږي دوی به یې نه مني ځکه هغه متجاوز ده پاکستان په ټول د 8 کلونو کې صدا د انګلیس لړمنې زیږېدلی همیشه شرارت همیشه تجاوز همیشه د هیوادونو نه پیسې اخیستل او پروژې پلي کول خصوصا د افغانستان په مورد کې له همدغه 80 کالو را په دې خوا دی تجاوز هم کړی زموږ مشران هم وزړي زموږ مشران په داخل د پاکستان کې له منځه وړي دي چاودنې کړي دي په باندې په داخل د افغانستان کې د هندوستان په مقابل کې لامدغه جنه د لاسوهنه کړي د هغوی په سفارت تجاوز کړي هر څه سره لاسه سوي کړي دي په وزارتونو کې د موږ نفر درلودل په ریاستونو کې درلودل په اردوی ملي کې درلودل په پولیسو کې درلودل په استخباراتو کې درلودل اوس هغه ټول طالبانو ځینې راټول کړي دي لاس په باندې پرې کړی ده نور حق نه ورکي نور اجازه نه ورکي چې امور کې مداخله وکړي ادارات امارت اسلامي ټول پاک کړي دي د جاسوسانو نه ټول مزدورانو نه پاک کړي صفا کړي دي په دې کې داسې خلک داسې ځوانان اوس په دې موږ په اداراتو کې سته چې دوی د افغانستان د پاره کار کوي د خلکو د پاره کار کوي د خلکو حیات او ممات ژغوري دا وطن ژغوري بنان پاکستان ته افغانان د 2 توتو اهمیت هم نه ورکوي پنجاب ته د 2 توته ما ته شخصا دغه پنجاب 2 توته اهمیت نه لري دا د جنرالان 2 توته اهمیت نه لري ځکه دوی خرڅوي پرورل سوي خلک دي دوی داسې تربیه سوي دي چې مفت یې خوړلې او تر اوسه پورې دا عادت ده اوس دوی دا عادت لري کېږي یعنی په افغانستان کې لاسوهنه یعنی د افغانستان په سر پیسې اخیستل او پنجابی جنرال په جیب کې اچول او بیا په استرالیا کې ځان ته د جنت په نامه یو باغ جوړول خدا خو اکثرا دوی قادیانان دي دوی خو د هغې چې د پنجابیان چې د جنرالان دوی خو که دین و آیین پیژندلی که اسلام په سمه توګه پیژندلی دا ټول د توی آیین له غزي اولق نیولې تر د اوسني پورې د سپینګری وزیر د دفاع د اکثریت تاسو ورسره خو زه خو وینم مثلا په امریکا په استرالیا په دې جو کې اکثرا د دوی د هغه سه متقاعد سیالتزي ځانته یو ځای جوړي په نوم د دې سه د جنت جوړ کړی خو په دین او پاین باندې هغه نه لري سره اعتقاد نه لري او که اعتقاد درلودي ته څنګه دی مسلمان همسایه په کور باندې ورزي برید پکې که مسلمان د مسلمان په کور برید کوي مسلمان د بل مسلمان اولاد وژني مسلمان د بل مسلمان د کور په سر باندې له بل چانه پیسې اخلي هغه کور یې بمبارتوي مسلمان کوي د 15 کلونو په تاریخ کې چې افغانستان پارچه کې تکای کړ خلک یې ووژل آیا مسلمان دی مسلمان پاک کې دا کوي مسلمان دا کار کوي چې اسرائیل تخپل نفر ورولېږي د فلسطین په مقابل کې چې په کال 1900 نه پیغام سواوی اویاوم کالو چې الته دوی اسرائیل ته مت خپل نفر لګلیو ام دغه اوس کې وغوړي اره دنیا له دینه نفر وغوړي خو اجیر ده دا خو کراکش ده نفر ورلیږي د پیسو مقابل کې پیسې جرنیلان په خپل جیب کې چل د ځانتزي بلډینګونه جوړي او خه جزیره ته اخلي سره نو دا داسې وی واده د دې
پنجاب په مذهب افغانان پوهیږي نوري څوک نه پوهیږي او په افغانانو کې دغه د امارت اسلامي کم ملاتړي ځوانان پوهیږي د دوی په مذهب او همدوی دي چې پاکستان به نورم په زنګنو کې چې اوس هم په زنګون کړی ده او سر و پښې به په مات کې او یو وخت به بیا په تاریخ کې دا لیکل کېږي چې هیچا پاکستان دغه مهیل پاکستان نشوي کوي چې ماتې کې خو دغه افغانانو د امارت اسلامي طلبا و پاکستان مات که پارچه پارچه که غیر لدینه په داخل کې هم دا اوس پاکستان ته تاسې باور وکړئ چې څه نه دي پاتې له هر لحاظه پارچه پارچه ده فقط یوه ډیکه ورکه خلاص ده دي او هغه ډیکه به له دې خوا ورکول کېږي که چېرته تجاوز وکړي په دوی نو بنا پاکستان د ډېر هوښیاري وکړي ډېر د له درایته کار واخلي عاجل د دغه سبا سي مذاکرات دي د موږ د امارت اسلامي د هیئت سره خبرې وکړي او د موږ هیئت ته د قناعت ورکړي هر وخت چې د موږ هیئت قناعت وکړي بیا د سره امضا وکړي هغه دوه مملکت چې پکې په طور د ضمانت دي هغه موضوع د خلاصه کې را دي سي افغانان به خپل کار کوي پاکستانیان به یا د پنجابیان به په خپلو کې یو له بله وژني په موږ غرض نشته خدای وکړي چې جرګې په خپله پاکستان کې جوړي خدای وکړي چې بلوچانو سره جنګ کوي خدای وکړي چې له هر چا سره هغه د هغوی کار ده ولې موږ دغه غواړو چې د موږ په پښتنو په بلوچو باندې ظلم عینا په موږ باندې ظلم ده د هغوی کور نړول د موږ کور نړول ځکه یو افغان یو د موږ خاوره ده او د موږ په خاوره کې چې افغانان وژل کېږي قتل عام کېږي دا په موږ فرض عین ده چې موږ د بې دفاع خلکو ملاتړ وکړو که هېڅ نشو کولی د اقل دوه خورته وکړو چې دغه د موږ افغانان چې هلته دي چې بلوچ دي او که دغه د صوبې سرحد پښتانه دي د دوی سره د پاکستان دغسې ناوړه چلند باید الله تعالی د دوی تباه کړي او برباد کړي دا جنرال او دا د پنجاب هغه کسان چې ټول پاکستان په خپل ګرو کې نیولی یو موټی پنجابیانو او دا به انشاءالله نن سبا تاسو به وګورئ جګړه به پرې وباسي او پاکستان به آزاد شي پاکستان کې به داسې حکومت راسي چې پاکستان د خلکو په نفع او د همسایګانو په نفع او بیا به د امور کې مداخله نه کوي موږ به پرېږدو خپل زخمونه موږ پاک کړو پرېږدي چې موږ دا پروژې خپلې پلي کړو پرېږدي چې موږ ته دغه امارت اسلامي څه موږ ته ویلي دي همغه له موږ سره وکړي همغه وعدو ته خپل وفا وکړي همغه وعدې خپل ترسره کړي نه داسې تمام ورځ موږ لګیا یو د پنجاب له څلورو پنځو جنرالانو سره چې هغوی هم هغه خلک دي چې تمام ورځ د خلکو لاسونه دوی په ګریوان کې دي چا پیسې ورکړي دي چې پروژه پلې کړه پروژه نشي پلې کوئ څوک ورته جګ شوي دي چې د ما کور دی وران کړی څوک ورته جګ شوي دي چې حق د خود ارادت مې اخلمه لکه دغه د موږ صوبې سرحد سیندیان ورته جګ شوي دي چې چوکۍ د ټولې اخیستې دي ما ته هم پکې چوکۍ راکړه تا خو ټولې خپله انحصار کړي دي او انحصاري قدرت چې په هر مملکت کې وي هغه پایله ډېره خرابه ده پایله ډېره ناوړه هغه لري یعنی هغه د پاره باید هیڅ حکومت په هیڅ دولت باید په دنیا کې لکه پنجاب غوندې انحصاري قدرت نه لري چې نور د پاکستان خلک له قدرت نه لري کی او تنها دوی په ګدۍ د قدرت کینی لکه اوسه پنجابیان ناز دي دوی داسې نه کوي د سیاسي چارو شنونکی عزیز ستانکزی صاحب خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم عزتمندو لیدونکو د نن څېړنه هم پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم ښې چارې